د مهم خبرونو سرټکی ولسمشر غني د 200 میلیون ډالري ودانۍ د پټۍ له پرې کېدو د امنیتي ځواکونو تر ستاینې د ملي والي حکومت مشران په دې ورځو کې د هېواد د هوایي ځواک پر پیاوړتیا ډېر تمرکز کړی دی. تا 3 هفته دیگه اولین دسته از این طیارات به قوای هوایی ما تسلیم می‌شود. افغانستان ته د راحیل شریف له راتګ یوه ورځ وروسته په پلازمینه کې ځانمرګی برید کم تر کمه یو مړ او 60 نور ټپیان شول. بیش از 50 نفر شاگرد ما زخمی دادیم که اینها درس قرآن کریم می‌آموختند. پاکستان او د افغانستان سوله اسلام آباد د تور او سپین نوملړ د چمتو کولو په حال کې دی. هغه طالبان چې لیواله دي سوله وکړي او هغه طالبان چې نه غواړي په دغه بهیر کې ورګډ شي. بحثایی که دیروز داشتیم متفاوت‌تر از بحثایی که در گذشته داشتیم. له طالبانو سره د مسکو لیوالتیا، له داعش سره مبارزه، هغه څه چې روسیه وایي. او له رمادي ښار څخه د داعش په شاتګ د عراق پوځ داعش ډله له رمادي ښار څخه وایستله. په خیر راغلی. په دې خبري ټولګي کې مو زه روح الله احمدزی هرکلی کوم په دې هیله چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. د افغانستان پوځ به ډیر ژر په جنګي الوتکو سنبال شي. ولسمشر غني نن د ملي دفاع وزارت د نوې ودانۍ د پرانیستو په مراسمو کې راتلونکو اونۍ کې په جنګي امریکایي الوتکو باندې د هوایي ځواکونو د سنبالولو خبره وکړه. بل پلو ولسمشر غني د دفاع وزارت د نوې ودانۍ له پرانیستو چې د نږدې 200 میلیون ډالر په لګښت جوړه شوې ستاینه وکړه. کوچنی پنټاګون د دفاع وزارت د نوې ودانۍ نوم دی. دغه ودانۍ نن د ملي یووالي حکومت د مشرانو لخوا پرانیستل شوه. دغه ودانۍ چې په ظاهره په سیمه کې بېسارې بلل شوې 250 خونې لري او څه باندې 200 میلیونه ډالر ورباندې لګېدلي. ولسمشر غني د هیواد پوځیانو ته زیری ورکړ چې ډېر ژر به هوایي ځواکونه پر جنګي امریکایي الوتکو سنبال شي، خو مشخصه یې نه کړه چې پر کومو الوتکو. جناب کمبل از پیش تشکر میکنم که بارگیری طیارات رزمی برای قوای هوایی صورت گرفته و تا 3 هفته دیگه اولین دسته از این طیارات به قوای هوایی ما تسلیم داده خواهد شد. روان کال د هیواد د امنیتي ځواکونو لپاره سخت و، هغه کال چې له ډیرو قربانیو سره هم مل و. ولسمشر غني د امنیتي ځواکونو د قربانیو ستاینه وکړه. ما لطفاً با یک صف واحد پشت قوای امنیتی و دفاعی خود ایستاد شد. هیچ بدیل به نهادهای امنیتی دولت وجود نداره و نخواهد باشه. اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی طبق قانون اساسی وظایف خود انجام میتن. در اجرای از این وظایف ما باید همه به حیث یک صف واحد پشت سرشان ایستاد باشیم و از قربانیشان به صورت دوامدار قدر کنیم. ولسمشر غني د پوځي عملیاتو په اړه د اجازې نه ورکولو ګنګوسې رد کړې او ټینګار یې وکړ چې امنیتي ځواکونه د ترهګرو پر ضد د عملیاتو په اړه پرېکړه کوونکي دي. همچنین قماندانی عملیات‌های خاص ما به صورت واضح به اساس معلوماتی که در منزل پایین برشان ارائه میشه حق تصمیم گیری دارن. حساب دهی به شورای امنیت ملی است که جهات عمده امنیت افغانستان تامین کنه. د شنونکو په باور که چیرې امنیتي ځواکونه سږکال په ناامنو ولایتونو کې ترهګر ونه ځپي، د راتلونکي کال پسرلي کې به تاوتریخوالی زیات او ستونزمن کال به پر مخ ولري. د کابل هوایي ډګر ته نږدې د هوا پیژندنې پر واټ د ځانمرګي برید له امله یو تن وژل شوی او څه باندې 60 نور ټپیان شوي دي. شاهدان وایي چې برید د سراچه موټر په مرسته شوی چې ډېره مرګ ژوبله ملکي خلکو ته اوښتې ده. د کابل پولیسو د یو تن د وژل کېدو او 14 تنو د ټپي کېدو پخلی کړی دی، خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې یو مړی او نږدې 30 ټپیان روغتونونو ته لیږدول شوي دي. د سهار شاوخوا 8 بجې هغه چاودنه چې کابل کې 14 ورځنی سکوت مات کړ. د کابل هوایي ډګر ختیځ د هواشناسۍ واټ د ځانمرګي برید کوونکي مخه نه ده روښانه، خو دغه پیښه کې زیانمن کسان ټول یې ماشومان او ښځې دي. دغه موټر چې ویل کېږي د خوړو د نړیوال سازمان اړوند دی. هدفش کجا بود؟ مقصد که مرا بیادر یک گرانباز که شد ما پایم سر بریک را بیادر اشتنی که کدوز زد ایستو که بیادر دیستو نخونیم بیادر دیگه ما بریک کردم. دشمنای از وطن، دشمنای از ملت، دشمنای انسانیت
ظالمانه در اینمی مسیر موتر انفجار داده، مملو از مواد انفجاریه که هیچ نوع نظامی اینجا نیست به جز از مردم ملکی. ماشومان د سهار له رڼایي سره د تل په څیر دلته راغلي. د خدای کور چیرې چې په دیني زده کړو بوخت وو خو نه پوهېدل چې څه به پیښیږي. درس میخوندم، یک دفعه گرم انفجار شد، شیشه سر ریخت، مردم زخمی شد، کلگیشون بیرون برآوردن. دشمن همین نسل امروزی و فردای ما هستند که امروز تفلکای خودمون بیش از 50 نفر شاگرد ما زخمی دادیم که اینها درس قرآن کریم می‌آموختند. په ټپیانو کې ښځې هم شته. دغه دوه ښځې دلته ټپي شوې. دلته ډیری ځانونه د سیمې خلکو ته رسېدلي. د چاودنې ځای ته نږدې شاوخوا اټیوې جوړې شوې. د پیښې شاوخوا د بېګناه خلکو وینې دي او د سیمې اوسیدونکي پاکستان د دغو وینې تویېدو عامل بولي. او پاکستان 100 سال باشه ما را چپه کرده نمیتونید. 100 سال باشه پاکستان. مرگ به پاکستان. امنیتي ځواکونه هم له زیاتو څېړنو وروسته توانېدلي چې د ځانمرګي د بدن او موټر ټوټې پیدا کړي. خلک د هغه څه له امله چې ویرېدلي وایي چې امبولانسونه ډېر ناوخته د پیښې ځای ته رسېدلي او ټپیان یې په وخت روغتون ته نه دي لېږدولي. والا اگه یک امبولانس نامد بده، یک امبولانس نامد از خانه‌اش تو کارو بکشه ببره، خود با خدا رسیدن دستای خونپور از کشیده میشه برده بشه. خو دلته د ماشومانو د روغتیا په روغتون کې چیرې چې ډیری ټپیان ماشومان دغه روغتون ته راوړل شوي. د روغتون مسؤلین وایي چې نږدې 60 ماشومان روغتون ته لېږدول شوي چې ځینې ماشومان یې تر اوسه په روغتون کې بستر دي. اینا که مسلمان نیستن، یک مسلمان میبودن که در پیش مسجد یا انفجار نمیکردن. حدود 15 طفل بچه بود و 2 تاشون دختر. خردترینشان همون رقم که گفتم کلانترینشان 15 و خردترینشان 5 ساله بود. اکثرا شاگردای یک مدرسه بودن که در نزدیکی همین انفجار موقعیت داشت. طالبان د پیښې مسؤلیت منلی. دغه برید کابل ته د راحیل شریف له سفر وروسته شوی. هغه کس چې د افغانستان له حکومت سره یې هوکړه کړې څو راتلونکې اونۍ د سولې د نقشې څرنګوالي په اړه خبرې پیل کړي. پاکستان به د جنوري میاشتې تر نیمایي د هغو طالبانو نوملړ چې غواړي د سولې له بهیر سره یوځای شي او د هغو چې نه غواړي دغه بهیر کې ګډ شي له افغان حکومت امریکا او چین سره به شریک کړي. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې ګواکې د پاکستان لوی درسیز راحیل شریف ژمنه کړې چې هیواد به یې د هغو طالبانو پر وړاندې چې د سولې له بهیر سره نه یوځای کېږي پوځي عملیات وکړي. خو په مقابل کې شریف له کابل څخه غوښتي دي چې د افغانستان په سرحدي برخو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد ګام پورته کړي. د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته د پاکستان د پوځ لوی درسیز راحیل شریف د دریم ځل لپاره د یکشنبې پر ورځ کابل ته راغلی و. د پاکستان دغه لوړپوړي چارواکي له ولسمشر او اجرایي رئیس سره د لیدنې پر مهال د سولې خبرو او د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ د څلور اړخیزې غونډې پر جوړېدو سربیره په ظاهره ځینې نورې هوکړې هم کړي. ویل کېږي چې راحیل شریف منلې په هیواد کې به د طالبانو ټولې مالي سرچینې بندي کړي. دغه راز پاکستان به د جنوري میاشتې تر نیمایي او د څلور اړخیزې غونډې له جوړېدو مخکې د هغو طالبانو نوملړ چې غواړي د سولې له بهیر سره یوځای شي د افغانستان حکومت، امریکا او چین سره شریک کړي او د هغو طالبانو پر وړاندې به پوځي عملیات وکړي چې نه غواړي د سولې بهیر کې ګډ شي. مهمترین خواست حکومت افغانستان همیشه همی بود و هست که حکومت پاکستان چیزی که وعده میکنه به او عمل کنه. اگر چیزایی که وعده میشه در عمل تثبیت شود ما هیچ گونه مشکلی در آینده نمی داشته باشیم. اگر به گذشته توجه شود باید اعتماد نشه، چون در گذشته چیزی که وعده شده به او عمل نشده. اما این دفعه متفاوت‌تر بحثایی که دیروز داشتیم متفاوت‌تر از بحثایی که در گذشته داشتیم. په همدې حال کې دواړو خواو هوکړه کړې چې له عربي او خلیج هیوادونو څخه به وغواړي څو طالبانو ته د پیسو د لیږد مخنیوی وکړي. آیا د سوریالي شورا هم د راحیل شریف د وروستي سفر پایلو ته په ښه نظر ګوري؟ پاکستان در این بار نسبت به سابق کرده متحدتر به نظر میرسه و ما امیدوار هستیم که در آینده نزدیک ما در این مسئله موافقت را داشته باشیم. یک دلیل تفاوت سفر راحیل شریف این است که این بار در قضیه امریکا و چین هم دخیل می باشند. خو آیا په رښتیا هم د پاکستان پر ژمنو باور کېدلی شي؟ زمانی ما میتونیم به گفته‌های حکومت پاکستان و مقامات بلند رتبهش اعتماد بکنیم که عملا دست به کار شوند. راههای عملیش اولا باید دست از حمایت از مخالفین دولت افغانستان بردارند.
پایگاه ها و مراکز از اینا را مسدود بسازند. له دې وړاندې څو ځله پاکستان دغه ډول ژمنې افغان حکومت سره کړي خو هیڅکله یې په عملي برخه کې یو عادي ګام هم نه دی پورته کړی. سره له دې چې اوس هم د پاکستان د ریښتینې مرستې په اړه یو څه هیلهمندي شته خو افغان حکومت وایي چې د امریکا او چین فشار به اسلام آباد اړ کړي چې عملي ګامونه پورته کړي. په کابل ښار کې د هوا ککړتیا تنفسي ناروغۍ رامنځته کړي او ډیری روغتونونه له دا ډول ناروغانو ډک شوي دي. د عامه روغتیا وزارت د هوا ککړتیا د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې د تنفسي ناروغیو د درملنې لپاره ډېرې هڅې کړي دي. د هوا د ککړتیا مخنیوی د چاپیریال ساتنې ادارې لومړنی مسؤلیت دی خو د دغې ادارې مسلکي مرستیال ټینګار کوي که چیرې وغواړو او یا هم ونه غواړو د هوا ککړتیا همداسې ده تر هغې چې ونه وریږي. که چیرې د هوا د ککړتیا مخنیوی ونه شي نو ډېر کم وخت کې به زیانونه خلک د مرګ تر کچې ورسوي. کیدای شي له جګړې او ځانمرګو بریدونو سره یې توپیر دا وي چې وچ او لانده به ټول پکې وسوځي. تر ډېره په ژمي کې د هوا ککړتیا زیانونه ډېر دي. د بېلګې په ډول دلته ډېری تنفسي ناروغان ماشومان دي. هغه ماشومان چې له تنفسي ناروغیو کړېږي او لامل یې هم د کابل ښار د هوا ککړتیا ده. سره له دې چې د دغو ناروغانو کره شمېره په واک کې نشته. تعداد مریضایی که در فصلهای غیر از زمستان مراجعه میکنه در مقایسه با فصل زمستان مخصوصا با واردها و بخشای معالجه امراض تنفسی به مراتب بیشتر هست و این سبب میشه تا وزارت صحت عامه منابع بیشتر را در این قسمت سرمایه گذاری کنه تا ما بتانیم بر درمان و معالجه او شهروندایی که متاسفانه از این مشکل بزرگ موجوده رنج میبرن سرمایه گذاری کنیم. جالبه دا ده چې چاپیریال ساتنې اداره تر اوسه داسې وسایل نه لري څو د هوا د ککړتیا کچه او خطرونه یې وارزوي. فصل زمستان و اواخر خزان و اوایل زمستان تا وقتی که بارندگی صورت میگیره این به شکل طبیعی وجود داره. یعنی منتظر بارندگی خب بارندگی یکی از بخشای یکی از چیزایی است که در قسمت کاهش آلودگی رول داره و در پولیش ما پیشترم گفتم تا زمانی که ما جاده‌های شهری ما 70 الی 80% درست نشد یعنی قریزی نشد این حالت وجود داره و این خارج از کنترل همگی است. د خامه واټونو او د موټرو د دود په خوا کې 15,000 کورنۍ لرګي او سکاره سوځي چې دغه کار تر ډېره هوا ککړه کړې. کابل ښارونه خبرداری ورکوي که چیرې دولت ډېر ژر په دې برخه کې ګام پورته نه کړي د ښار د هوا ککړتیا به تر ډېره خلک وګوښي. په اوس وخت کې داعش ډله د هیواد لپاره جدي ګواښ نه بلل کېږي. د کورنۍ چارو وزیر وایي دغه ډله د هیواد په 2 ولایتونو کې ډېر کم فعالیت لري. د کورنۍ چارو وزارت چارواکي ټینګار کوي چې په تیرو 14 کلونو کې درنو جګړو د څه باندې 20,000 پولیسو ژوند واخیست. بل لوري نږدې 800 ځوانو افسرانو له 4 کلنې زده کړې وروسته نن د فراغت سندونه ترلاسه کړل. نږدې 800 ځوانو افسرانو له 4 کلنې روزنیزې دورې وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل. له قومي، مذهبي، نژادي او ژبني مسلو واټن هغه څه دي چې د کورنیو چارو وزارت مشران له دغو افسرانو غوښتنه کوي. تحت نام زبان، قوم، این، آن و بالاخره به اواخر واژه‌های تحت نام چپی و راستی و احزاب مختلف به میان مردم ما تقریبا از این استفاده میکنه و مردم ما را یکی را به جان دیگه مندازند. باید به شکل بسیار جدی در این راستا متوجه باشه. له دې سره د کورنیو چارو وزارت اداري مرستیال وایي چې د تیرو کلونو په ترڅ کې څه باندې 20,000 پولیس وژل شوي او څه باندې 10,000 نور ټپیان دي. بالاتر از 20,000 شهید در جامعه باقی مانده و گذشته از او 30,000 زخمی ها به جا گذاشته و ورثه شهیدا در حدود از این جمله 7,600 نفر بالاترش تا امروز تعیین مراحل نشدند. دغو ځوانانو ته کاري لیوالتیا چې 4 کاله زیار ایستل او د فراغت سندونه یې ترلاسه کړي کیدای شي د کورنیو چارو وزیر دې ته اړ کړی وي چې ووایي د داعش شتون جدي ګواښ نه دی. نیروهای امنیتی ما تانستن در جایی که هنوز میخواین اینا استگذاری کنن و امکانات برای خود فراهم بسازن اینا را یعنی مورد دقت جدی قرار داده. د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د 890 افسرانو ګمارل د امنیت ښه والي او د پلاني جرمونو د کشف په برخه کې هیلې ډېرې کړي.
د اساسي قانون پر تطبیق کېدو د څار کمیسیون شپږو غړو او د سترې محکمې یو غړي نن له ولسي جرګې څخه د باور رایه ترلاسه کړه. د ولسي جرګې یو شمېر غړي له هغوی غواړي څو د اساسي قانون د تفسیر او د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. بل لور ته د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون نوي غړي ټینګار کوي چې د اساسي قانون د تنفیذ لپاره به له هرې وسیلې ګټنه وکړي. له نږدې یو نیم کال ځنډ وروسته د اساسي قانون د پلي کولو او څار کمیسیون د غړو لپاره رایې اخیستنې په موخه ولسي جرګه کې صندوقونه کېښودل شول. تعدیل قانون فعلی کمیسیون و ایجاد تفاهم نظر بین سه قوای دولت در خصوص صلاحیت‌ها و ساختار کمیسیون یکی از ضرورت‌های مهم این کمیسیون میباشد. این کمیسیون به یک بنیاد فعال، مؤثر و جوابگیرنده تبدیل و صرف یک مرجع معاشخوران نخواهد بود. ستره محکمه چې څو وارې په اداري فساد تورنه شوې، نن یې یو غړی ولسي جرګې ته د رایې اخیستو په موخه معرفي شوی و. مبارزه بدون تبعیض با فساد در سطوح محاکم تحتانی و فوقانی، احیای اصل مکافات و مجازات در محاکم کشور. خو وړاندې له دې چې د اساسي قانون د پلي کولو او د څار کمیسیون غړو لپاره د رایې اخیستنې صندوقونه کېښودل شي، د جرګې یو شمېر غړو د ولسي جرګې د قانوني والي او غیر قانوني والي په اړه د نظر اختلاف درلود. شما که مسئولیت تفسیر قانونی اساسی را دارین، پیش از اینکه رای بدین یک بگوین که دوام کاری از این را مشروع میدونین یا نه، که بعد باز که رفتین من سوالتون گپتون تبصرهتون قبول ندارم. اگر برای گرفتن آمدین خود به خود مشروعیت تو است، خود به خود تو مشروعیت داری، اگر نه که برند آمدین دیگه مشروعیت نداری. په پایله کې ټولو معرفي شویو غړو له ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړه. غزال حارث، عبدالله شفاهي، قاسم هاشمزی، محمد عارف حافظ، ابوبکر متقي او عبدالرؤف هروي وکولی شول له ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړي او د اساسي قانون د پلي کولو د څار کمیسیون د غړو په توګه معرفي شي. د غرض سترې محکمې د غړیتوب لپاره نومان عبدالحسیب احدي هم وکولی شول چې له ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړي. موږ دوی ټولو ته نن چې کوم ورونو او خور د تاییدي رایې واخیستلې، دوی ټولو ته مبارکي وایو، تبریکي وایو او خدای دې وکړي چې په خپل کارونو کې موفق اوسیږي پاینده کې. اوس هم د دفاع وزارت او ځینو ولایتونو په ګډون یو شمېر حکومتي ادارې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي، هغه څه چې سختې نیوکې راپارولي، خو حکومت ورته لږه پاملرنه هم نه ده کړې. د عراق پوځ د رمادي ښار په خپل کنټرول کې راوست. د عراق پوځ چارواکي وایي چې د یکشنبې په شپه د څو سختو بریدونو په پایله کې د داعش ډلې د رمادي په ښار کې د حکومت له وروستۍ ودانۍ څخه په واک کې وه ایستلې او اوس مهال د رمادي ښار په بشپړه توګه آزاد شوی دی. د قوات الرمی فدراسیون لخوا د لوبڅارۍ دویمه روزنیزه دوره نن پای ته ورسېده. په دغه روزنیزه دوره کې له 10 ولایتونو څخه څه باندې 500 لوبغاړو، انجونو او هلکانو ګډون کړی و. د دغه روزنیز کلب د جوړېدو موخه د یاد فدراسیون د لوبڅارانو د پوهې د کچې زیاتوالی ښوول شوی دی. په افغانستان کې د دغه فدراسیون له جوړېدو کال نه تېرېږي. په دغه موده کې یاد فدراسیون توانېدلی چې په مرکز او ولایتونو کې څه باندې 10,000 لیواله لوبغاړي پیدا کړي. له تاسو او له خپلو ټولو تخنیکي همکارانو څخه مننه. سرداولیک څخه خبر ښاد او بریالي اوسئ. ښه شپه، راحته خوب.